د نیکانو خلکو اخلاق ته چې په چا کې کوم اوچت صفت دی هغه بیانوه، چا سره حسد مه کوه. زما دا ورور د کې دا ښه صفت دی، زما دا پلانې د کې دا ښه صفت دی، وایه. او چې کله د خلکو سره حسد کوو چې یاره د یو سړي ښه صفت بیان نه شي، یو سړی ترقي ونه کړي، څه هم نه شي کولی. ښه د ورځ به وینې دا رانه لیکل واله. رور دپاره ګوره دی پیغمبري غواړي، د رور دپاره پیغمبري. او موږ کې ډېر لږ نه وایم، موږ کې ډېر روري که چېرته ډوډۍ خوري د ده پلانوڼۍ نه ده پېرزو، او دې د رور دپاره پیغمبري غواړي. وجه څه ده؟ زړه صفا دی. فایده دلته دا راووته چې زړه صفا ساته. دا ستا دا رور که ډوډۍ خوري، وی بوتل نه دغه مه کوه، مړه بوتل چا سره یې کښېږدي. دا ستا دا رور چې کوم ډوډۍ خوري، نو ستا د خزانو خو نه خوري لګیا دي، دا خو الله ورکوي. ستا د زړه ولې دومره تنګ دي؟ په پښتنو کې بیا خفه کېږو بره حسد ډېر زیات دی، ډېر زیات. یاره ملک ته چې سړی لاړ شي که نه، او په دې کلي علاقه کې وګرځي، نو ته به وایې چې یا الله داسې پکې څوک شتي چې هغه د حسد نه پاک وي. دقه خبرې د سره دا مال څنګه راغی، دی دا ډوډۍ ولې خوري، د ده دا جامې ولې سپینې دي، د دا تورې سپلۍ اچولې دي. د درس ته توجه کوه، د داسې کړي د داسې کړي، دا ولې؟ دا ټول حسد دی. او حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی پوره مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل رور دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښوي. زه د ځان دپاره خوښوم چې زما رزق دې پراخ وي، نو زه دا هم خوښوم چې زما د رور رزق دې پراخ وي. زما دې کوري، زما د دې رور او د دې مسلمان دې کوري. زه دې په امن او امان کې یم، زما دا رونه د مسلمانان دې په امن او امان کې. زه ترقي کوم چې دوی هم ترقي وکړي. دې ته ایمان وایي. ګوره خپل رور دپاره پیغمبري غواړي، معمولي صفت خو نه دی پیغمبري، خو د رور دپاره غواړي، بلکې صفت یې ورله وکړو. وایي دی په خبرو کې زما نه فصاحت ډېر لري، او د بل دپاره چې خیر غواړي، څه الله به ستا په نصیب خیر کړي. ته دا غواړي که نه چې یو مسلمان هم د ژوند په دې مسلو کې وننښوي، او هر چا سره منډه وایي چې مسئلې حل شي، رب العالمین به ستا مسئلې ټولې حل کوي. ته دا غواړي که نه چې دا زما د مسلمانان دا رونه، دا رور، دا کاکا، دا ماما، دا دوست، د ده رزق پراخه وي، د ده د بچو رزق پراخه وي، ستا دا به الله پراخه کړي. ته ورته ګوره. خو که د بل دپاره شر غواړي، نو بیا د خیر په انتظار مه اوسه. لکه څه چې کري هغه به ریبي. ته زما په نوڼۍ باندې خفه کېږي، دا ته چې کومه نوڼۍ خوري که نه، دا به یو ورځ بنده شي. ته زما په عزت خفه کېږي، دا تا سره که لږ ډېر عزت دی، دا به درنه یو ورځ لاړ شي. دا ډېر اهمه خبره ده. زمونږ ورته ډېرو پښتنو سوچ نشتي. ګوره څه چې د خلکو دپاره غواړي، د هغوی سره خو به یا وشي یا ونه شي، خو تا سره به کېږي. دا یاده کړه. یاره چې را پلانې بېروزګاره شوې، دی به بېروزګاره کېږي یا به نه کېږي، خو ته دا زیری د اوس نه واله، څه به بېروزګاره یې. د ده دا تنخوا چې یاره ختمه شوې، د ده دا به یا ختمېږي یا نه، خو تا له زیری در کوم ستا دا ختمه ده. او که ختمه نه شوه که نه، رزق کې به دې برکت نه وي، په دې ډېرو پیسو کې به ذلیل او خوار ګرځي. زړه صفا ساته. مسلمانانو دپاره همیشه د خیرخواهۍ سوچ کوه، همیشه. ورب الکعبه، قسم درته خورم په هغه رب د چا په کور کې چې ناست شو، رب به درته لارې داسې کولاو کړي که نه، او داسې خیر به د باندې راوورېږي، ته به خپله حیران یې چې دا څه روان دی او دا د کوم ځای نه کېږي. خو دا هله چې ستا په زړه کې د مسلمانانو دپاره خیر وي. ښه، بله فایده، الله رب العزت وایي سیده هارون علیه السلام هم تا سره ملګری شي، دواړه وروڼه